سلامونه خوږو او درنو ملګرو. پلار د خپلې سکه لور سره دغه غلط کار کولو چې دغه جینۍ خاوند پرې راغلی دی او دواړه یې په ډبل بیډ کې بربنډ نیولي دي. دا واقعه چې په ملتان کې رامخته شوې ده. دغه هلک چې اوس میډیا ته بیان هم ورکړی دی، خو دغه جینۍ چې اوس د کور نه یو بل کس سره تښتېدلې ده چې د هغې په باره کې د دې خاوند پوره تفصیل بیان کړی دی. وایي چې ما ته پته نه وه چې د دې دغه بل کس سره هم یارانه ده. وایي چې اوس راته پته ولګېده چې هغه ترېنه ویډیوګانې هم جوړې کړي دي او د هغه سره تللې ده چې د هغه سره د دې دغه غلطي ویډیوګانې هم شته دي. وایي چې ما ته یې 4 بچي پرېښي دي او د کور نه تللې ده. د دغه جینۍ اوس وینا ده چې زه د خپل خاوند نه طلاق اخلم او وایي چې د دې دواړو ډېر په مینه باندې واده هم شوی دی. دغه جینۍ چې خپلې میرنه پلار سره دغه بدکاري کړې ده او هم د دغه جینۍ خاوند چې پې د پاسه راغلی دی او دواړه یې بربنډ نیولي دي. چې بیا د هغې نه بعد دغه جینۍ یو رسم په کور کې نه دی ساره شوی او خپل واړه بچي هم پرېښي دي او د هغه کس سره تللې ده چې د کوم کس سره یې د ډېر وخت نه یارانه وه او ګپ شپ به یې ورسره په موبایل باندې لګولو. نو د هغه کس سره د کور نه اوتې ده چې خپل کور یې پرېښی دی. خاوند یې وایي چې ما پسې هم سوال جوابونه رالیږي چې ما لا طلاق راکړه او خو دا پته یې نه لګي چې دې چېرته دي او کوم ځای ته تللي دي. وایي چې همهغه کس زما دا ښځه د ځان سره بوتلې ده. خوږو دوستانو، الله دې رحم وکړي. نن سبا داسې واقعګانې ډېرې زیاتې رامخې ته کېږي.